السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاګردانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې درسونه مو په ښه توګه کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نن بیا هم شاګردانو غواړم ستاسو ته د اکټیو انګلیش 1 انګلیسي کتاب تدریس کومه. په دې هیله چې دا درس تاسو تر پایه پورې وګورئ او یو څه ترې زده کړئ د انګلیسي په برخه کې. شاګردانو که تاسو غواړئ چې دا رقم علمي ویډوګانې په هره برخه کې تاسو وګورئ او علمي معلومات مو ډیر سي، نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرايب کړئ او په تڼۍ هم سره کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تر تاسو در ورسیږي. شاګردانو که چیرې تاسو ته په درس کې کومه پوښتنه پیدا کیږي او یا په درس سم پیږئ نه یا زموږ تدریس په اړه کومه پوښتنه لرئ نو تاسو یې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ به وکولی شو چې ستاسو کمنټ ته زره جواب درکړو. ښه شاګردانو راځو نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. 40 ښه شاګردانو کتاب صفحه دغه ده. که تاسو لا تر اوسه پورې کتابو ته لاسرسی نه لرئ تاسو کولی شئ د دې صفحې څخه ګټه واخلئ. د لومړۍ صفحه ده آیټم 14 14مه برخه. ښه شاګردانو نن څومه برخه ده آیټم 14 14مه برخه ده. شاګردانو چې خبرې کیږي په دې کې خبرې کیږي. دا درې درسونه چې شاګردان دغه وروسته راځي دا کوم درسونه دي چې خبرې کیږي په دې کې خبرې کیږي، یعنی 1 2 او 3 دا درسونه درې په لپسې درسونه دا چې راځي په دې کې خبرې کیږي. ګران شاګردان تاسو ذهن کې پوښتنه پیدا شي دا د ټي ایچ ای دا معنی چې ده او چیرې استعمالیږي. دا هم شاګردانو لکه د ناون پروناون اجکټیو یعنی چې درس کې تاسو یعنی صفت یو په شان ځان تعریف لري او د استعمال ځایونه لري دا چیرې استعمالیږي. خو اجکټیو یعنی صفت ګران شاګردانو دا معنا ورکوي خو دغه ټي ایچ ای دغه معنا نه لري خو استعمالیږي په یو جمله کې. دا څنګه کیږي استعمالیږي خو معنا نه ورکوي. شاګردانو که تاسو غواړئ دغه د په موضوع باندې تاسو هم پوه شئ یو بل ویډیو ما جوړه کړې ده نو تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ او دغه موضوع باندې تاسو هم پیږئ. بیا دا چیرې استعمالیږي په درې ځایو کې دغه څنګه کیږي استعمالیږي. خو نن شاګردان تاسو ما دومره وایو چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي جمله کې چیرې استعمالیږي دا نن وایو. اول مثال شاګردان تاسو ته راخیستی دا وایي is the boy cold آیا دا is the boy cold په دې جمله کې شاګردانو د چیرې استعمال شوې ده دلته استعمال شوې ده is. شاګردانو ما مخکې تېر درسونو کې تاسو ته وویل چیرې کومکي پیل که چیرې دا جملې سر ته راغی دلته راغی دا جملې کومه جمله چې بدلوي په سوالي جمله یعنې پوښتونکې جمله یې څرنګه کوي بدلوي. اوس دا جمله یې په کومه پوښتونکې جمله باندې بدله کړې ده. is the boy cold دلته ګورم د پوښتنې علامه به شاګردان تاسو په اخر کې ورسره ږدي. is the boy cold وایي آیا هلک کولډ. شاګردان چې ته وایي دغه دوه معنی زکام ته هم وایي کولډ او یخ ته هم وایي. دلته موږ مطلب چې د تېر یخ ده چې is the boy cold آیا هلک یخ ده یخ آیا هلک یخ ده. نو دلته دا پوښتنه څرنګه وسوه په شي وسوه په ایز باندې وسوه دغه کومکي پیل جملې سر ته راغی او دل چې سره استعمال شو هلک سره. هلک ګران شاګردان د عام نوم ده نو لام نوم سره هم دا استعمالیږي. is the boy cold آیا هلک یخ ده نو جواب ورته څرنګه ده منفي ده چې no he is not he is not cold. نه هلک یخ نه ده نو
هغه به مثبت ځواب بیا ورته څرنګه ایسي he is hot. هاټ شاګردان څه معنا ګرم، کولډ معنا یخ او هاټ معنا څه ګرم. دا شاګردانو دا لغاتونه چې کوم درته راځي کولډ هاټ په دغه درس کې دا خو تاسې ویلی سي هی از هیڅ شی ده او از چې ده دا هم ماته وایي چې دا هی سبجکټیو پروناونس ده یعنې فاعلي ضمیرونه دي د یو فاعل په توګه دا څرنګه په جمله کې استعمالیږي او ایس خو تاسو پوهېږئ چې کومکي فعل د په انګلیسي کې شاګردانو څو کومکي فعلونه دي 40 کومکي فعلونه دي چې هر یو فاعل سره یعنې هر یو ضمیر سره یو کومکي فعل استعمالیږي. نو له هی سره کومکي فعل استعمالیږي هغه شاګردان چې د ایس ده دلته وایي چې هی از هاټ هغه ده ګرم. هاټ شاګردان څه معنا ګرم. دغسې دوه مثال یې شاګردان رااخیستی ده. is the shirt dirty بیا هم شاګردانو کومکي فعل جملې سرته راغلی ده اس جملې سرته راغلی یعنې جمله په چیش بدله سوې ده په سوالي جملې یعنې پوښتونکي جمله بدله سوې ده. او دلته بیا هم شیرت یعنې شیرت شاګردان چیش ته وایي کمیس ته وایي is د شیرت نو بیا هم دلته عام نوم د کمیس شاګردانو تاسو پوهېږئ د عام نوم د خاص نوم نه ده دلته بیا هم د سره استعمالیږي خو د شاګردان دغه معنا نه ورکوي ما چې استعمالیږي is the shirt dirty آیا د کمیس وای dirty شاګردان څه معنا خیرن یعنې ککړ. dirty څه معنا شاګردانو خیرن. دلته پوښتنه کړې ده چې is the shirt dirty آیا د کمیس وای خیرن ده نو ورته جواب ورته څرنګه راسي منفي ده چې no it is not dirty. نه it is not dirty. ګران شاګردان دلته هی بیا نسي استعمالوئ. ولې هی نسي استعمال دا چې درسونو کې ما درته وویل چې هی د چیش لپاره استعمالېده د نارینه لپاره او نارینه کوم مذکر لپاره یعنې استعمالېده او شي به بیا چې استعمالېده هغه بیا چې شي د مؤنث یعنې ښځینه لپاره به استعمالېده. نو اوس اټ هغه فاعلي ضمیر چې ده یعنې دا چې ده ګران شاګردانو اټ ورسره استعمالیږي. ولې اټ استعمالیږي ځکه چې دا شی چې ده کوم شی چې موږ یادونه کوو هغه چې ده یو شی ده یعنې یا نارینه یا ښځینه نه ده. ډیرټي دا چې شرټ دا چې ښیي کمیس ښیي دغه څرنګه ده نارینه یا دا خو تاسو پوهېږئ چې نارینه یا ښځینه نه ده نو موږ شي هی نسو سره استعمالوی. دلته شي سره استعمالوو اټ استعمالوو یعنې شی معلوموو. دلته به موږ شي سره استعمالوو اټ استعمالوو چې اټ از ناټ ډیرټي نه دغه نه ده خیرن. هی از دلته بیا اټ سره استعمالوو چې اټ از بیا هی نسو استعمالوی اټ از clean. کلین شاګردانو څه معنا پاک ډیرټي خیرن او کلین څه معنا پاک. نو دغه جملې جواب څرنګه و په اټ از ورکړو چې اټ از کلین دغه ده اټ از کلین دغه ده پاک دغه پاک ده او اول په هغه څه کړی و چې اټ از ناټ ډیرټي دغه نه ده خیرن یعنې اټ از کلین دغه پاک ده. هغسې دریم مثال رااخیستی دا وایي is the pencil thin
بیا هم شاګردانو پنسل شاګردان دا چې ده تاسو پوهېږئ چې عام نوم ده، دلته بیا هم د سره استعمال شوې ده او کومکي فعل جملې سرته راغلی، ایز جملې سرته راغلی، جمله څه نه په سوالیه جمله بدله شوې ده. دغه جملې معنا څرنګه ده؟ ایز د پنسل تین، وایي آیا دا پنسل تین شاګردانو څه معنا؟ نری، تین نری، وایي آیا دا پنسل نری ده؟ نو جواب ورته منفي ده چې نه. بیا هم ګران شاګردانو هی شي نسو سره استعمالوو، ایټ سره استعمالوو ځکه دا هم شی ده. it is not 10. نه دغه نه ده، نه نری پنسل، دغه پنسل نری نه ده. it is thick. ټیک ګران شاګردان څه معنا؟ ډبل، تین نری او ټیک ډبل. نو دلته تاسو په شکل کې هم وینئ دا پنسل څرنګه ده؟ نری نه ده، ډبل ده. دلته بیا هم په ایټ جواب ورکوو چې ایټ ایز ټیک، دغه ده ډبل. د پنسل ښایي دا پنسل ده ډبل. دغسې څلورم مثال یې شاګردانو ته راخیستی ده. دلته هم بیا ګران شاګردانو چې د استعمال شوې ده په اوله جمله کې. ولې استعمال شوې ده؟ ځکه چې پنسل یې دغه چې ده عام نوم دی. عام نوم سره ګران شاګردانو تاسو که چیرې د په جمله کې د استعمال شوی و او هغه وروسته بل نوم و یعنې پنسل کار شی و، نو تاسو به پوهېږئ د مخې ته نوم چې دغه دا به څرنګه وي؟ عام به وي، یعنې خاص به نه وي. مثال شاګردان تاسو پوهېږئ چې پنسل دا څرنګه د عام نوم ده. مثال کمیس دغسې عام نوم ده، بوای هلک عام نوم ده. خو که چیرې په جمله کې تاسو عام نوم په نښه کوئ، مثال په امتحان کې سوال درته راغلی و چې همدغه جمله کې عام نوم په نښه کوئ، تاسو به څرنګه په نښه کوئ؟ او دلته ده راغلی و، تاسو به پوهېږئ چې د ده مخ ته چې کوم نوم ده دا به څرنګه وي؟ عام نوم به وي. دغسې ګران شاګردانو دوه نور د استعمال ځایونه هم دي، خو هغه ما بله ویډیو جوړه کړې ده، تاسو یې کولی شئ په هغه کې په پوره توګه وګورئ. دا شاګردانو څلورم مثال یې راخیستی ده. is the roller long بیا هم شاګردانو دا استعمال شوې ده رولر. شاګردانو تاسو په اول درسو کې ولې چیش ته ویل؟ خطکش ته ویل. تاسو پوهېږئ سره بلد یاستئ خطکش. is the roller long وایه خطکش اوږد ده. long شاګردانو څه معنا؟ تاسو پوهېږئ long اوږد. دا به شاګردان دا کوم لغاتونه درته کې راځي؟ لانګ، دغسې تنګ، نری، ټیک، ډبل، کلین، پاک، هاټ، ګرم. دا لغاتونه به ګران شاګردانو تاسو څرنګه کوئ؟ سم زده کوئ تر څو بیا په راتلونکي درسونو کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. اوس رولر شاګردان تاسو دا اول مخکې ویلی خو دا ده اوس هم درته راغی. که چیرې تاسو دغه سره بلد نه یاستئ چې رولر نه پېژنئ، دلته بیا تاسو دا په جمله باندې سم نه پوهېږئ. نو دلته پوښتنه کړله چې is the roller long آیا خطکش وایي اوږد ده؟ نو جواب ورته منفي ده چې نه. بیا هم شاګردانو چې استعمالوو ایټ استعمالوو. it is not long. نه دغه نه ده اوږد. it is شاګردانو که چیرې تاسو جمله شروع کوئ نو هغه به څرنګه اول ورپسې جملې څرنګه وي؟ په انګلیسي کې غټ توري به یې پیلوئ. مثال is غټ آی من جمله هم پیل کړه. دلته دا دویمه جمله نو په غټ این هم جمله پیل کړه. دریمه په چې دریمه پیله مثال جواب ورکړئ چې it is. دلته بیا هم
په غټ توري باندې دا جمله څنګه کوي تاسو پیلوئ. it is short. دغه ده it is short دغه ده لنډ. نو اوله پوښتنه وکړه چې is the ruler long آیا خط کش وای اوږده؟ نو جواب ورته منفي و چې نه it is not long نه دغه نه ده اوږده. it is درېیمه کې ورته وایي چې it is short دغه ده short شاګردان پوهېږي دا چې ته وایي لنډ long اوږد او short څه معنی لنډ. دغه شاګردانو مثالونه چې په دغه درس کې د زر اخیستي وو په دې هیله چې د په موضوع هم تاسو هم پوه شوي یاستئ چې دا له عام نوم سره څنګه کېږي استعمالي. که چیرې په جمله کې دا استعمال شوی و او مخې ته نوم لیکل شوی رولر مثلا یو بل نوم و نو هغه به څرنګه وي عام به یعنې خاص به نه وي. ښه دا شاګردانو مثالونه چې تاسو ته رااخیستي وو. ښه اوس راځو شاګردان تاسو کتاب صفحې ته پام وکړئ دا لاندې جدول ته وګورئ. په ټپسر کې لیکئ دی ریډ الاود څه معنی په لوړ اواز ویل آی آر یعنې آی آر. لاندې لیکلي ګرل ګرل شاګردان څه معنی تاسو پوهېږئ جنکۍ ګرل ګرل څنګه ویل کېږي ګرل جنکۍ. شرټ 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 څه معنی کمیس. بیرډ بیرډ مرغۍ. ډیرټي 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 څه معنی خیرن کمیس ته شاګردان دا نه وایي خیرن خیرن ته وایي. ښه شاګردان دغه ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو پرې پوه شوي یاستئ نو تر بل درسه مو الله عمل شه ښې چارې ولرئ.